لنډ مهم او تازه خبرونه خامخا ویډیو تر اخره وګورئ. ولسمشر غني پرون سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا بامیان ولایت ته سفر وکړو. ولسمشر غني ویلي دي چې بامیان به د نړۍ د سیاحت مرکز شي او د نړۍ سیلانیان به هڅه کوي چې تر څو له بامیانو څخه لیدنه وکړي. بامیانو ته د حکومتي چارواکو د سفر هدف په دغه ولایت کې د یوې فوق‌العاده امنیتي جلسې جوړول او د یاد ولایت د اقتصادي، سیاسي او کلتوري وضعیت په اړه له ځایي چارواکو سره خبرې اترې بلل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې له ټابلیټ ډک موټر ضبط کړي او په تړاو یې 2 کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې دا موټر یې د کابل په پلچرخي ساحه کې ضبط کړی دی. د ښاغلي اریان په خبره دا ګولۍ کابل ته د بیا تولید او پلور لپاره قاچاق کېدي چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. حاصلات د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیدلي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي وایي چې یاده سروې د کرنې وزارت او د احصایې د ملي ادارې له لوري ترسره شوې ده او دغه پایله ترلاسه شوې ده. د رستمي په خبره د ټولیزو حاصلاتو له ډلې 4.03 میلیونه مټریک ټنه یې له اوبیزو کروندو او 1.15 میلیونه مټریک ټنه یې له للمي کروندو څخه په لاس راغلي دي. دغه سروې په 13 ولایتونو 120 ولسوالیو او 815 کلیو کې ترسره شوې ده. پاکستانی پوځیان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځ په یو خبرپاڼه کې د خپلو 2 پوځیانو وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې کله چې امنیتي ځواکونو په یاده سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د لټون عملیات کول. خبرپاڼه زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال نښته رامنځته شوې چې له امله یې 2 پوځیان وژل شوي دي. چین په هیواد کې له وروستیو سیلاب ځپلو افغانانو سره د 806 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته کوي. د دې مرستې هوکړه لیک پرون په کابل کې د چین سفارت او پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت ترمنځ لاسلیک شوې ده. د کندوز ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د ملکیانو په ګډون هوایي بریدونو 20 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د کندوز والي ویان عصمت الله مرادي رسنیو ته وویل چې پرون 10 بجې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نیکپای درې په سید رمضان کلي کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای برید وشو. خو کله چې د سیمې خلک د مړو ایستلو لپاره د سیمې ته لاړل، دویم برید شوی دی چې په هغه کې عام خلک شهیدان شوي دي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې هند د افغان سولې د تخریب په لټه کې دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اکبر حسین درانی ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هڅه کړې ده چې ټولې نړۍ ولیده، خو اوس هند له ټولو لارو هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر تخریب کړي. امریکا د ګارډین ورځپاڼې له لوري ترسره شوې څېړنه ښایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په جګړه کې د نړۍ په کچه 30 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې دا جګړه د امریکا پخواني ولسمشر بوش له لوري د سپټمبر تر پیښې وروسته د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د تعقیبولو په هدف پیل شوې چې تر دې مهاله یې پایله د تلفاتو ترڅنګ 30 میلیونه خلک بې ځایه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې هغه په زهرو ککړ لیک چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نامه سپینې ماڼۍ ته استول شوی و یا د ودانۍ ته تر رسیدو وړاندې راګرځول شوی دی. د افغانستان او پاکستان جنگ څنګه شو او څه پکې وشو؟